السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. که چیرې څوک د یو چا څخه په تکلیف وي، د یو څوک ډېر زیات تکلیف وکړي، نو دی غواړي چې الله تعالی جل جلاله یې د هغه شخص د تکلیف څخه هم خلاص کړي او هغه راسي بیا د ده څخه بخښنه هم وغواړي. ډېر بهترین کلمات دي دا کلمات تاسې ووایاست او د ملګرو سره یې هم د ثواب په خاطر باندې شریک کړئ. الله تعالی جل جلاله به تاسو ته انشاءالله ثواب در نصیب کړي. او زما د خوا څخه بلکل تاسو ته اجازه ده، چونکې ځینې خلک نیست کوي چې موږ ته اجازه وکړه، په دې کې اجازې ته ضرورت خو نشته، خو ستاسو ته زما د خوا څخه و تاسو محترمینو ته پوره اجازه ده. نو پر تندي باندې به راسته لاس ونیسئ او بیا به ووایاست 3 واره یا بدیع السماوات والارض. دا کلمه به ووایاست، نو تر هغه وخته پورې یې وایاست، هره ورځ یې 3 واره وایاست. تر هغه وخته پورې یې وایاست چې الله تعالی جل جلاله د دغه شخص په زړه کې دا ور اچوي چې راسي او ستاسو څخه بخښنه وغواړي.